د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې د هر ډول آفتونو په مهال تر ټولو زیات ماشومان اغیزمن کیږي چې له امله په جسمانی او ذهني ناروغو اخته کیدای شي. دی وايي حکومت او غیر دولتي مؤسساتو لپاره پکار دي چې د افغانستان په بغلان او نور ولایتونو کې د سیلابونو له کبله متاثر شوو ماشومانو ته په سمدستي توګه مرستې ورسوي. چې کله سیلاب راځي د صحي اوبو د سکاک د اوبو مشکلات وي، د مرزونو د خورولو مشکلات وي، د دوی د دوا او د درملو مشکلات وي، او په خاصه توګه د سرپناه مشکلات وي چې دوی ته باید سرپناه ورسیږي او دوی ته باید هغه کورونه چې دوی وران شوي دي دوی یو مسون ځای ته په موقته توګه که خیمې وي، که نور دولتي تعمیرونه وي، که سکولونه وي یا مثلا مکتبونه وي، شفاخانې وي، تر څو هلته د دوی ښه رسیدګي وشي. دا که د حکومت چارواکي وي، دا که انجوګانې وي، که دا نور مؤسسې وي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیو د چلډرن د مې په 14 خپل یو ریپورت کې ویلي چې شاوخوا 40,000 ماشومان د بغلان په ولایت کې د تیرې جمعې د ورځې د سیلابونو وروسته بې کوره شوي دي. په ریپورت کې لیکل شوي چې ماشومان په یره کې دي ځکه چې د کورونو ترڅنګ سکولونه، د لوبو ځایونه او هر هغه څه چې دوی ورسره اشنا او د لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې مدني فعالان وایي چې د سیلابونو له وجې د بې کوره شوو خلکو دپاره په سمدستي ډول د استوګنې بندوبست کول ډیر مهم دي چې په دې توګه د ماشومانو مستقبل وژغورلی شي. دغه د کورو تخریب د دې باعث هم کیږي چې خلکو اقتصاد ضربه وویني او دا اقتصاد ضربه بیرته په ماشومانو باندې اغیز کوي. ماشومان مجبوریږي چې بیرته د همدغو صدمو د جبران لپاره له خپلو کورنیو سره همکاري وکړي او یا هم کورني ماشومان مجبوره کوي چې بالاخره دوی کار وکوي او دوی د ژوند له هغه اساسي غوښتنو له هغه اساسي مسلو څخه پاتې شي او بالاخره په همدغو کارونو کې د مجبوریت له مخې لګیا شي. نو بیران مهمه ده چې د خلکو ته په وخت باندې هغه امکانات چې لازم دي هغه برابر شي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي ریپورت کې اندېښنه ښودلې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک له ډنډ او ناپاکو اوبو څخه پیدا کېدونکو ناروغو کې اخته کیدای شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې د ګنده اوبو له امله پیدا کېدونکو ناروغو ترڅنګ ماشومان په ذهني ناروغو هم اخته کیږي. دی وایي د دغو ماشومانو په وخت علاج کول اړین دي. کېدای شي ماشومان د مختلفو رواني مریضۍ سره مخامخ شي، کېدای شي ماشومان په ژوندانه کې ډیر مایوسه شي، کېدای شي چې ماشومان چې لوی شي د هغې نه مثلا داسې ماشومان چې عقدهمند وي، په زړه کې عقده وي، یوه بده خاطره چې هغه د دوی سره په ذهن کې ورسره تر ډیره وخته پورې وي. د دې نه حتی کېدای شي ماشومان د یو ناسالم شخص په توګه په ټولنه کې متخلف شي، د قانون ماتونکي شي، ډیر نور رواني اثرات کېدای شي چې په دوی باندې تاثیر وکړي. د افغانستان په بغلان ولایت او نورو علاقو کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په حق له معلوماتو ترلاسه کولو په موخه مو د طالبانو د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام ادارې ترجمان ملا جانان سائق سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. د خوراک نړیوال پروګرام تر مخه د افغانستان په شمال ختیځه برخه کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې نږدې 1540 کسان مړه شوي او ژوبل شوي دي او 3000 کورونه په مکمله توګه یا سرسري ډول ویجاړ شوي دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.